او بخنه غواړم وی چې کم میپل ته ورشي نو په پیازو تبصره ده د غوټه د غټه د پلاني هغه وړه ده تخمونه دواړه یو دي خو خبره عجیبه ده او د یو د لږه خړه ده او د بل د تکه سره ده د غاښونه دومره ژبه ګاونډیان ټول امان غواړي د جنګه او بل په سر کې دا سپږې داسې ځغلي لکه بس چې را روان وي د کاټلنګه او ما ورته وی سترګې مه توروه یاره یوه خبره بل رایاده شوه زه مخکې د ریډیو پاکستان کې وم نو ماته هغه زمونږ یو کمپیر و محمد علي جوهر نوم و ما ته ویله ته د نورو شاعرانو په شان شاعري ولې نه کوې مې کومه شاعري مړه وایي دا زلفې ملفې چې یو دا شونډې او یو څه بل څه که نه ما ورته یاره ما خو دغه چل نه راځي او ما یو څیز لیکلی دی په ټوکو ټقالو کې مې د خپلې معشوقي صفت کړی دا واورئ ښه وایي د پسو قسمه لیلا زما بدرنګه د پسو قسمه لیلا زما بدرنګه او تکه توره د په یوه سترګه چپړنګه او غټه خوله اوږده غاښونه دومره ژبه ګاونډیان ټول امان غواړي د جنګه او بل په سر کې دا سپږې داسې ځغلي لکه بس چې را روان وي د کاټلنګه او بیا ټوخېږم پرنجي را باندې راشي ما سره چې کیني دا د کټ پلنګه نو رحیم ګل لوهاره څه باندې دوکه شوي چې مې شولې په داسې پیغله څنګه دا په کم وخت کې چې پیاز ارزان و په هغې وخت کې ما دا نظم لیکلی و شاب صاحب هغه پیاز چې ډېر ارزان و نو په هغې کې یو بابا ورته د شپې ملاس و پیاز یې ریسي و ګری جوړه کړې و هغې ته ملاس و نو چا ورته وي بابا پیاز خو ارزان دی او تې ساتئ نو هغه وي هسې نه څوک پرې راته د شپې نور وانړوي ځکه یې ساتمه نو په هغې ما یو نظم لیکلی چې هر چا به وي تا څومره دي کرلي ما خو دونه ویلی توبهګار که نور د پیازو د کرونه په شل جریبه ځمکه کې جریب نه و غنم و کرل به یې په پیاز ځان به یې اړه و په غم و ایستلی د سخت کالیدار سړي نه دم و څه خلک خو یې لږ شانسۍ و مګل خسم و نو په دویمه ورځ به سپری و تاوېدل به د پټو نه و پنځو میاشتو کې څوک هم وزګار نه و د مثالو نه ایله یې توبهګار که نور د پیازو د کرونه په دومره پیمانه چا پیاز کرلي داسې نه وو خو دومره یې په شوق سنبال کړي داسې نه وو پټي په اجارو یې ګران نیولي داسې نه وو سیلاب او زلزلو خلک ځپلي داسې نه وو روان وي زنګېدلې پته لګي د تلو نه خدای خبر که دا سودا یوځي د مزغو نه ایله یې توبهګار کړه نور د پیازو د کرو نه په سوچ کې هر سړی بس د خپل ځان سره په شر وي پنځه رکاته وکړي اکثر مونځ د مازدیګر وي په کټ کې الټه پروت وي د کټ لنګې ته یې سر وي بالښت یې لاندې پرېوځي خدای ترې ناخبر وي نو وخی په ځمکه کرښې وایي ایک دونه دونه اکثر به اتیا منفي کې خطا کې د شپېتو نه ویله یې توبهګار کړه نور د پیازو نه او بل بند چې یو څو کسانې هلته اسپتال ته وراوړي دوه درې پکې بېهوشه څه و کټ پورې تړلي ډاکټر ته تپوس وکړو دا ګرمۍ دي خراب کړي هغوی وي جي دا بچې خو غرمو ته پیاز وخلي نو ډاکټر ووي خبر شوم د دوی د بیمارو نه اته کاله پرهیز به کوي بلکل د سبزو نه ویله یې توبهګار کړه نور د پیازو د کرو نه په خوب کې به یو چغه کړه چې دا بوجۍ وړه ده او دا بله راته 30 کاري 28 نه اوږده ده په خوب کې به یو چغه کړه چې دا بوجۍ وړه ده دا بله راته 30 کاري 28 نه اوږده ده په دغه یو بنډل کې دا یوه بوجۍ زړه ده او ښکاره پته یې لګي څه جدا شانته مارکه ده نو په خوب کې به یې ګډې وډې ووتې د خولو نه او بالښت به یې پلیشتو کو وي دا بوجۍ د دونه ویله یې توبهګار کړه نور د پیازو د کرو نه او بخښنه غواړم وی چې کم میپل ته ورشي نو په پیازو تبصره ده د غوټه د غټه د پلاني هغه وړه ده تخمونه دواړه یو دي خو خبره عجیبه ده او د یو دا لږه خړه ده او د بل دا تکه سره ده چې کم میپل ته ورشي نو په پیازو تبصره ده د غوټه د غټه د پلاني هغه وړه ده تخمونه دواړه یو دي خو خبره عجیبه ده او د یو دا لږه خړه ده او د بل دا تکه سره ده نو دا پاس دی چې شورو دی بس د میاشتو د اوو نه او لا نوره دا خبره بډنګېږي پسې څونه ایله یې توبهګار کړه نور د پیازو د کرو نه او ښکاره پته یې لګي چې ورګډې په سودا کو اثر د لیونتوب یې پکې رو را پیدا کو سپیازو وخلی سی نور خم ځان تبا کو سورړو ګوره سر علي محمد پکې کټا کو نو اوس پیاز به بچ کوي که سر ساتي به د غرمونه او مازغه یې کنیکشن اخلي د انور د پلوشونه ایله یې
توبګار کړ نور د پیازو د کرونا دا دوی یو فرمایش وکړ چې دا ښځې چې د مریض تپوس له لاړې شي په هغې باندې یو نظم دی د هغه په مخ کې بلیږي ویره د دره مخ پړسېدی او دی داسې په دغه باندې یو نظم دی چې لږ شان ټپ شي زنانه هغه بیمار وجني او لکه میږي ورپسې ګرځي زخمي مار وجني زړه یې پرې باسي بې نیټې به دغه خوار وجني تپوس لی راشي ورته وایي زه دې وپېژندم سر پرې راښکته کې پلانکی یم ودې نه پېژندم په سول کې نه دی ناخبره د دنیا نه پروت دی په زړې تیاره د راته ښکاري سرګردانه پروت دی څومره غټ کټ و سنګ خراب شو څه بې ځانه پروت دی خورې ناشنا شان مرضونه دي بل شان دي اوسه او غریبي ګیر که بچ کېدی دی نه ډېر ګران دي اوسه څنګه چې دی دا مرض زما د نیا داسې و بل مې د مور د ترور د زوم هغه ماما داسې و میاشې کټ وخوړو اخره کې خو بیا داسې و نه یې نوڼې تېرېده نه یې ګوټ اوبه تېرېدې چې ده ته ګورم دقه شان سختې په هغه تېرېدې نو ټولې دې مه ګرځه یوه کسه کېنی ده ته د شپې نمبر په نمبر خیر دې راپاسی ده ته ښه راته نه ښکاري کوی ګورې څوکۍ ده ته په ده کې څه دي دا جز خو دوړېدلې دي ټول خپې لاس لاسه کوي چې دا مخ یې پړسېدلې دي ټول نو هسې یې مه ګرځوئ نور په ډاکټرانو باندې ډاکټر به څه وکړي په داسې مریضانو باندې زړې ګړوب شوي دي په ډېرو دویانو باندې مې خوځوي هسپتالونو ته د وړو نه دي او ګاډي ورپرېوته ښکاره د بچ کېدو نه دی نو بیا چې رسخت اخلي په شور او په غوغا باندې موږ بخلي موږ بخشي په جړا باندې خدای دې دا سخته کې اسانه نور عطا باندې اوس هم واړه په کور کې پرېښي دي زه بیا به راشو خدای دې دا شپه کې په خیر تېره نو سبا به راشو چې کور ته راشي وګرځي په مازدیګر کلي کې په یو وخت په ټولې ښځې کې خبر کلي کې نور به تیار کړي او 1500 لښکر کلي کې ټولو ته وایي چاته مه وایه پلانې ښه نه دی او د هسپتال نه واپس کړی دی خانې ښه نه دی نو سحر چې زه وایي ماشومان رانه په زور منې کې څه خادینه د بندبد ښکاري څه کور منې کې دا شپږ به بوزم خفه کېږي خو دا نور منې کې نو څوک ورته شپه وکړي انګاره څوک واپس ترې راشي پرېږدي چېرته چې د ښځو په نوټس کې راشي